اسلامي امارت په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پیر او پلور راپور نه سم وباله. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان پر سولې د سار ادارې په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې په هلمند، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د امریکایي وسلو بازار تود شوی دی. په اسلامي امارت دغه راپور راته او وایي چې سرپرست حکومت د وسلو په ساتلو کې جدي دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د وسلو پیر او پلور وکړي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه رسنیو ته وویل چې اسلامي امارت افغانستان پر ټوله خاوره کنټرول لري، هیڅوک ان یوه مرمۍ هم نشي پلورلی. هغه زیاتوي چې ټولې وسلې، تجهیزات او نظامي وسایل د بیت المال زیرمو او ډیپوګانو ته لیږدول شوي او په سمه توګه ساتل کیږي. څوک باید په دې اړه اندېښنه ونه لري. د افغانستان پر سولې د څار ادارې په دغه راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي وسلو زیرمتنونه د سیمې هیوادونو کې پیر او پلور ته وړاندې شوي او د وسلې ښایي د پاکستاني طالبانو لاس ته هم ولویږي. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې اسلامي امارت له افغانستان څخه پاکستان ته د امریکایي وسلو لکه M14 M4 او شپني دوربینونه د قاچاق مخنیوي لیوالتیا نه لري. بلال کریمي دا موضوع هم نه مني او زیاتوي چې د وسلو د قاچاق راپورونه ناسم دي. اسلامي امارت په دې برخه کې سخت چلن کوي او اجازه نه ورکوي چې څوک وسلې، وسایط او هغه ټول وسایل چې بې اصوله او د هیواد په زیان دي قاچاق شي. په همدې حال کې د پوځي چارو شنونکی سرور نیازی کڅه هم وایي چې اسلامي امارت د نورو حکومتونو په پرتله د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو زیاتوي چې دا ستونزمن کار دی چې د قاچاق مخه یې ونیول شي، ځکه ډیری له همدې لارې پیسې ګټي او همدا یې کار دی. هیله ده چې اسلامي امارت د دغه قاچاق ریښې پیدا کړي او دا ملي پانګه ده. خو د پوځي چارو یو بل شنونکی یوسف امین زازی بیا اندېښنه لري چې که د افغانستان پوځي وسایل د باندې قاچاق شوي وي، په راتلونکي کې به بیرته هیواد او خلکو ته په سرخوږي بدل شي. نوموړی هم ټینګار کوي چې وسلې او نور نظامي تجهیزات د افغانانو مال دی او اسلامي امارت یې باید د قاچاق مخه ونیسي. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا ځل واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر جګړیز او پوځي تجهیزات بهر ته قاچاق شوي، خو اسلامي امارت تل دغه راپورونه رد کړي دي.